ډک د غمونو وي تېر کاله خفه کړی دي یم ډک د غمونو وي تېر کاله خفه کړی دي یم په اوښکو خور د رنجو خاله خفه کړی دي یم ډېره مننه او په سر د پیغلې به خورین منګی ښایسته ښکارېده په سر د پیغلې به خورین منګی ښایسته ښکارېده نه جوړوي ته اوس ګلاله خفه کړی دي یم ډېره مننه وي په سر د پیغلې به خورین منګی ښایسته ښکارېده نه جوړوي ته اوس ګلاله خفه کړی دي یم زه ستا په سر ډېرو یارانو پردی کړی یم زه ستا په سر ډېرو یارانو پردی کړی یم ته هم نږدې نه راځې خواله خفه کړی دي یم ډېره مننه او د وړي لور د لوفټې ارمان پوره مې نه کړي د وړي لور د لوفټې ارمان پوره مې نه کړي او غریبۍ نه شومه خوشحاله خفه کړی دي یم ډېره مننه او هغه یو خط زما د لاس چې سوځولی دی و هغه یو خط زما د لاس چې سوځولی دی و بل درلېږلی نه شم تاله خفه کړی دی یم ډېره مننه او آخري مقطع ده وي د للمې ګل خو ستا د مینې په باران ژوندی وي د للمې ګل خو ستا د مینې په باران ژوندی وي تا غورځولې د خپل خیاله خفه کړی دی شروع کوم د هغې رب ذوالجلال ذات نه چې رحیم او کریم ذات دی خپرونه د ستر ستوري او زه یم قرار یوسفزی څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو نه مرکې کوو او تر تاسو یې در رسوو هم په دغه لړ کې را سره نن د چغرزي د سیمې یو لیکوال ناستې کوي ګل ایوب ګل صاحب چې ډېر زیات ښه لیکوال دی یو مستند شخصیت دی د دوی نه به دې ژوند پوښتو او شعرونه به دې ریکارډ کوو نو ګل صاحب تاسو ته په خپله خپرونه کې ډېره زیاته مینه او مننه وایم ډېره زیاته مننه کومه چې خپل د قیمتي وخت نه دې وخت ویسه موږ د دې پروګرام کې ملګري کړو زه خپله د چغرزي سیمې کوټوال سره مې تعلق دی او تعلیم مې تقریبا د 10مه پورې دی ګل صاحب دا راته ووایي چې لیکل هم د څومره وخت نه کوئ او کوم سینه مو زیات لیکلی دی لیکل خو تقریبا 2013-14 نه مې شروع کړل او زیات غزل لیکمه غزل او ټپیزې مې تقریبا لیکلي نور بل څه سینم کې مې کار نه دی کړی دا خو تقریبا 8 کاله جوړیږي بلا کار هم کړی وي بلا لیک لیکلی وي څه کتاب په نظر نه راځي څه وجه ده مواد لا سره پوره دي خو تقریبا بس څه خام او څه صحیح نو لږ دې وجې کتاب ته مې لا سوچ نه دی کړی ډېره زیاته مننه الله دې وکړي چې ستاسو په دا خپلو لیکلو باندې اعتبار پیدا شي او کتاب چاپ کوي شعرونه سره شریک کوي چې د توتیا له زوره تیر شي بیا یې سترګې مني چې د توتیا له زوره تیر شي بیا یې سترګې مني رانجه وختونو کړل مې چند ځکه لیمه کې پراته او مننه وی د ګل به خوږ زړګی ټکور شي اشنا بیا راګوري د ګل به خوږ زړګی ټکور شي اشنا بیا راګوري د ټپي زړه مرهم وي خامخا باڼه کې پراته او کلام د سره شریکومه وي ستا په دعا زما د هر ګناه بخښنه کېږي ستا په دعا زما د هر ګناه بخښنه کېږي ستا خو په ځمکو اسمانونو کې مننه کېږي مننه او هغه بچي په مستقبل کې بیا د کار سړي وي هغه بچی په مستقبل کې بیا د کار سړي وي د پلار او مور لخوا چې چا چاته روزنه کېږي ډېره مننه زما د قام حق په ترڅو خپلو جولو کې ساتئ زما د قام حق په ترڅو خپلو جولو کې ساتئ یو وار به ستاسو نو د دې پوره غوښتنه کېږي او دلته په ګوته شي غریب څه عجیبه کلی دی دلته په ګوته شي غریب څه عجیبه کلی دی دلته چې څه کېږي د خان په اورېدنه کېږي ډېره مننه او سپورې اوبه پیغلې ورغوي کې په ژبه ګوري سپورې اوبه پیغلې ورغوي کې په ژبه ګوري دا یو دستور دی د پخکړي نه څکنې کېږي ډېره مننه او محفل کې ناست د یو سړي په نظر ورسېدم محفل کې ناست د یو سړي په نظر ورسېدم د راز خبره خو د سترګو په وهنه کېږي مننه او اخري مقطع دی وي یو نابللی نه ځایږي په بلها ګڼه کې یو نابللی نه ځایږي په بلها ګڼه کې د ګل راتګ بستا خادۍ ته په بلنه کېږي ډېره مننه یو قطعه سره شریکومه وي دا پاکې پاکې سپینې سپینې په یو تار خبرې دا پاکې پاکې سپینې سپینې په یو تار خبرې وشوې پرون په دې کوڅه کې په یو وار خبرې او مننه او بل شعر د پکې وي
دا هسې نه دي د جرګو او د شملو خاوندان دا هسې نه دي دا هسې نه دي د جرګو او د شملو خاوندان دوی اورېدلي وي په وخت د مور او پلار خبرې وایي زه فطرتي د خپل زړګي په کار کې کار ساتمه زه فطرتي د خپل زړګي په کار کې کار ساتمه خپلو مغزو باندې باور هم اعتبار ساتمه او چې چاپېرچل راته خیرن نشي بېنوره نشي چې چاپېرچل راته خیرن نشي بېنوره نشي په دې خاطر باندې نختر ساتم چنار ساتمه ډېره مننه د لنډ بهر یو کلام دی وي کاڼو ته تندي خاورې کاڼو ته تندي خاورې ټوله زندګي خاورې اوس جرګې په چا وکړم شو هغه سړي خاورې او مرټه فقیر غریب شي به د خاني خاورې سره زر ورته خاورې شي وي چې تندي خاورې او مور یې هم خبر کړل او ستا دې شي بنګړې خاورې ډېره مننه درمه نې جارو کړلو څه به خوري میږي خاورې او آخري مقطع ده وي شه زور د خزان اوبه ګل ریږي اصغي خاورې ډېره زیاته مننه کوم ګل صاحب چې موږ له وخت راکړو یو څو لمحې مو زموږ په نوم کړي دغه خپرونه مو راته ښایسته کړه تر روانې مرکې پورې خپل قرار یوسف زیرو لاور کې اجازت د لوی الله په امان